السلام علیکم ورحمته الله وبرکاتو. ملکرو په دې هیله چې تاسو به ټوله تر او جوړی. زه یم ستاسو وړي اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو په کاین ماستر اپلیکیشن کې ډېر خوندورې ویډیوګانې جوړې کړو. کومې ویډیوګانې ملګرو؟ هغه ویډیوګانې یو څو دانې زه تاسو ته په نمونې په توګه درښیم چې دا رقم ویډیوګانې جوړول په نننۍ ویډیو کې درته ښیم. ډېر اسانه او زبردست طریقه. تاسو دا ویډیو تر پایه پورې ګورئ، په مکمل هم پوهیږم. ملګرو تاسو ته په خپل ګالري کې یو څو دانې ویډیوګانې ښیم. دا رقم ویډیوګانې نن درته ښیم چې نن دا رقم ویډیوګانې موږ جوړول غواړو او نن موضوع مو همدا ده. زه ملګرو اول د اواز یې بند کړم. تمه ده ملګرو، دلته به زه یوه ویډیو تاسو ته چالان کړم. دا رقم ویډیو جوړول غواړم تاسو ته نن در وښیم چې دا ویډیوګانې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې په کاین ماستر اپلیکیشن کې جوړ کړو. دا ملګرو صحیح ده، دا رقم ویډیوګانې جوړول نن درته ښیم. ملګرو دې لپاره خاص یو څو انټروګانو ته ضرورت ده، کوم چې دغه انټروګانې دي ملګرو ده دا څه دي ملګرو، دا شاوخوا بیکګراونډ دا شیان چې دي دا زه خپل ټلګرام چینل کې اچوم ملګرو، او د واتساپ ګروپ کې هم اچوم. تاسو کولی شئ دا له هغه ځای څخه په ډېر اساني باندې لاسته راوړئ. نور چې یوټیوب کې ګورئ ملګرو، تاسو څه مشکلات جوړوئ په ډېر اساني باندې نشئ پیدا کوئ. خو تاسو ډوب ډسکرپشن کې خپل د واتساپ ګروپ لینک، همدارنګه د ټلګرام چینل لینک در کوم. دا ټول انټروګانې ملګرو کوم چې دي دا رقم شیان چې دي ملګرو دا ټول زه هلته پکې اچوم. بیا تاسو کولی شئ له هغه ځینې په ډېر اساني باندې خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ. نور مخ نه نیسم، ځم د ویډیو طرف. ویډیو شروع کوم. څنګه کولی شم خپل موبایل کې د کاین ماستر په سره زبردست ویډیوګانې جوړې کړو. له موږ سره اوسیږئ. ملګرو تاسو باید په خپل موبایل کې لومړی کاین ماستر اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. کاین ماستر اپلیکیشن لینک هم زه د ویډیو ډسکرپشن کې در کوم. تاسو کولی شئ هغه ځای نه دا کاین ماستر را ډاونلوډ کړئ. که دا کاین ماستر هم را ډاونلوډ کوو، که دا بل کاین ماستر ډایمنډ هم را ډاونلوډ کوو، که دا بل کاین ماستر هم ډاونلوډ کوو، هغه پروا نه کوي. زه خپله زیاتره وخت د کاین ماستر ډایمنډ څخه استفاده کوم. کله مو زه کاین ماستر ډاونلوډ کړو دا به اوپن کړئ. نو دا مو چې اوپن کړو نو دلته به تاسو داسې صفحه راکړي ملګرو. تاسو دا مثبت علامه ووهئ، دلته لیکلي ایپیټ پروجیکټ باندې به کلیک وکړو. نو دلته به دا ټول اپشنونه غیر فعال دي. میډیا بروزر به ورته انتخاب کړو. نو دلته به تاسو ملګرو هغه بیکګراونډ چې کوم تاسو را ډاونلوډ کړی هغه به ورته انتخاب کړئ ملګرو. بیا هم دلته دغه ټول انټروګانې چې کوم دي کې ویډیوګانې چې جوړېږي دا زه خپل د واتساپ او یا هم او د ټلګرام ګروپو کې اچوم. کولی شئ تاسو د هغه ځای نه دا ډېر په اساني سره را ډاونلوډ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ. نو اوس ملګرو دغه به زه تاسو ته انتخاب کړم. دا یو دا بلته اوکې کړو. دا به دلته څنګه کړو ملګرو راولو. نو دې اواز که بندول غواړئ دې باندې کلیک کړو. دا به څنګه کړو اواز دې بند کړو. نو اوس غواړو ملګرو چې دې کې خپل عکسونه ولګوو. نو عکسو لګولو لپاره به ملګرو تاسو اوس راسئ دلته لیر باندې به کلیک وکړئ. لیر مو چې ووهنو میډیا باندې به کلیک کړو. میډیا مو چې ووهنو دلته به تاسو خپل عکسونه ورته انتخاب کړئ. زه به خپل یو دوه عکسونه دلته ورته واچوم. فرسټ یو به دا عکس پکې واچوم ملګرو. دې تاول لپاره به دا داسې څنګه کړو تاو کړو. دا به دلته پکې واچوم. تاسو ملګرو خاص دې اوس نمونه درته ښیم. نور که تاسو چېرته کوشش پرې وکړئ نو ډېر خوندورې ویډیوګانې پکې جوړولی شئ. نو زه به دا مو چې دلته واچول ملګرو. دې کې تاسو لږ ایډیټ وکړئ بیا سم جوړېږي. اوس لږ وخت نیسي بیا ځکه ویډیو غټه رانیسي. همدې خاطر خاص تاسو ته جوړول درښیم. نو بیا به راسئ لیر ته. لیر کې به میډیا وهئ. میډیا کې به یو عکس بل ورته سلیکټ کړئ. هغه که هر عکس یې پروا نه کوي. دلته به زه دا عکس ورته سلیکټ کړم. دا مو چې هغه که دا به لږ داسې کړم. دا به څنګه کړم ملګرو ورته وړاکی کړم. دا به چې نه زه کراپ کړم لومړی لږ.
ملګرو دا داسې شو دا که تاسې کوشش وکړئ بیا هم نه نو ستاسې ډېر خوندور ویډیوګانې پکې جوړولی شي. ما خو خاص تاسو ته نمونه درښودی ستاسو د زده کړې لپاره دا ویډیو کوم. که ما ویډیوګانې پکې جوړې کړې ډېر ښایسته ویډیوګانې ډېر سټوري باندې مې لګولې. ډېر ملګرو پوښتنه هم کړې چې دا څه رقم جوړېږي. نو دا مو څه ملګرو دلته پکې دا مو څه دلته پکې ولګوه ملګرو. اوس څنګه شو دا اوس ولګېدې دلته. او که غواړئ ملګرو چې په دغه منځ کې کوم دا په دې کې هم ولګوئ نو دا به بیا راسئ یو بل تصویر ته به راسئ یو بل تصویر به ورته انتخاب کړم. نو دلته به زه یو بل تصویر که هوار یې وي نو دا تصویر ده ملګرو دا به زه ورته راوښیم. دا به لږ کراپ کړم کراپینګ ته به راسئ دا به آن کړئ دا به څنګه کړو چې ګلوله شکل ته راوړو دا به دلته پکې کېږي. نو دا به زه لږ وړوکی کړم را به شم دغه ځای کې به یې ولګوم. دا مستې ولګوه. دا کولی شئ تاسې د ویډیو تر اخره پورې کولی شئ نور عکسونه هم دلته پکې ولګوئ. که غوښتل نور عکسونه ولګوئ نو دا کوم عکسونه زه مخته ولم دا تاسې مه ولئ کونجي پر منصبو هم مغجې پرې ودروئ. اوس که غواړئ میوزیک ورسره اډ کړئ نو په دې اډیو باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسې کولی شئ کوم میوزیک چې تاسې په خپل موبایل کې لرئ کولی شئ د ځینې ورته ولګوئ. ما سره اوس شته ملګرو زه نه لګوم ځکه چې دا اوس اواز پلی کړي نو ماته د یوټیوب له خوا نه مشکل جوړېږي. صحیح ده ملګرو. نو تاسې به دا دلته پکې میوزیک ولګوئ. نور هر څه چې تاسې پکې کول هغه هم پکې کولی شئ. بیا هم ملګرو ته دغه کوم انټروګانې چې دا ما څه دلته پکې راواچوه دغه یو ملګرو نو دا زه تاسو ته څنګه کوم د ټلګرام چینل او همدارنګه د وټساپ ګروپونه کې ورته واچوئ. تاسې هغه ځای کې ځان جوین کړئ. هلته کولی تاسې خپل نور مشکلات هم حل کړئ. نو هغه ځای کې کله تاسې ځان جوین کړئ نو دا انټروګانې به تاسو لاسته راوړئ. خپلو ویډیوګانو کې ترې استفاده کولی شئ. ملګرو که چېرته تاسې ویډیو په دې لګول غواړئ نو بیا لیر باندې کلیک کړئ. لیر مو چې ووهه نو ملګرو دلته تاسو هره ویډیو چې غواړئ چې هغې څخه میوزیک ولګوئ تر ټولو اسانه طریقه به زه تاسو دلته پکې وښیم. نو دلته زه فکر کوم ما سره به ویډیو نه وي نو په دې به کلیک وکړم. دا غواړم دغه سندره په خپل موبایل کې ولګوئ نو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. وبښنه غواړم دا مزاجي کې راخیستې ده. نو دلته تاسو کومه سندره لګول غوښتلم دا به ووهئ ملګرو. دا به داسې زوم کړئ دا به کونج کې پټه کړئ ملګرو. دا څنګه وساتي هغه پرې ولګېدله. اوس که چېرې زه اواز ورکړم ملګرو هغه به څنګه کېږي پکې تیاره لګېدلې وي. نو په همدې طریقه موږ کولی شو په خپل موبایل کې څنګه کړو سندره په ډېره اسانۍ باندې پرې کې ولګوو. تاسو ګورئ زه به دا لږ پلې کړم. نو په همدې طریقه ملګرو موږ کولی شو په خپله ویډیوګانو باندې سندرې یا هم نعتونه ترانې ستاسو که هر شی زړه وي ویې لګوئ. که غوښتل مو چې دا په خپل ګیلري ته سیو کړئ نو را به شي ملګرو دغه ایکسپورټ علامه چې ده په دې باندې به کلیک وکړئ. دې باندې بیا کلیک وکړئ. دلته شیر علامه ده په دا به ووهئ. سیو ټو ګیلري باندې به کلیک کړئ. دلته کوالټي ورته انتخاب کړئ. زه همیشه میډیم کوالټي باندې کوم. نو دا به څنګه چې ایکسپورټینګ پروجیکټ به روان شي او نو دا به څنګه چې کله 100% ورته ورسېږي نو دا ویډیو به موږ ته ګیلري ته ایکسپورټ شي. نو په همدې طریقه موږ کولی شو دا رقم ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.